دا کچې ته سکول جو په اوچت بنچ په ناست دی دا وګوره قرآن عظیم الشان وایي او سپارې وایي دا وګوره څه به قرآن مجیدونه هم دي او په ځمکه ناست دی په نور دي په ګرمۍ کې دي په تکلیف کې دي پوه شوې تاسو کتی شئ څونه تکلیف دی ډېر لوی تکلیف دی پوه شوې نو سکول چې کوم دغه دی نو ښه ښایسته پکې ورته لګېدلی په بینچ ناست ښه اوچت نو زه په دې ځای کې خفه شم که نه ګوره قرآن عظیم الشان ورسره دی په لاس کې او په ځمکه ناسته ده خو موږ ډېره بښنه غواړو په ارمان صاحب موږ خبر نه وو یاره الله هم قدر وکړه چې تاسو له دې الله تعالی عمر درکړي ستاسو کار کې دې الله تعالی برکت واچوي چې داسې دومره راغلی زموږ د غریبۍ ځای ته او انشاءالله چې زموږ امید دی ستاسو په دې چینل سره به انشاءالله خلک خبره چې ته مو شو ستا مدرسه وشوه انشاءالله رنګ روغن به مو شي انشاءالله انشاءالله چې بل ځله بیا راځم او دستاربندي پکې ستاسو ختمونه وي نو زه به انشاءالله بیا راځم انشاءالله انشاءالله بالکل او زه چې ټولو ماشومان له مبارکي ورکوم چې ستاسو مدرسه وشوه ټیک ده زموږ په اواز کې ډېر لوی برکت وي او انشاءالله ستاسو مدرسه وشوه ښه په شوق به راځئ ښه ستاسو چې الله کوم مدرسه روان دا وشوه ستاسو له مبارکي در کوم ښه او انشاءالله تاسو اوس په ځمکو نه کښېنئ تاسو به ښه مزېدار پکي به ورته لګېدلي لایټ به ورته لګېدلي صحیح ده په بارانه کې به هم راځئ په سیلۍ کې به هم راځئ انشاءالله ټیک ده که ترجمه کوې ناظره په اول ځل څومره سپاره وې ښه ماشاءالله 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 په اولني ځل دی که نه دویم پیر دی ته روزانه په دې چټیانو سبق وایې په ځمکو سکول ته چې لاړ شې ته په بینچ کښېنې ښه نو ستا مدرسه اوس جوړ شو تا له مبارک شه ایډوانس وکړي صحیح ده انشاءالله ستاسو مدرسه وشوه انشاءالله ډېر زر تاسو په کار هم بسم الله الرحمن الرحیم پروګرام پښتو باندې درجیات او رحمت او سارګلې وي لوړ دیر شکولې علاقه ده مدینه آباد ورته وي ون دلته یو مدرسه جوړیږي یو څو مودونه راسي فرمان قاری صاحب را باندې څو مودونه راسي غږ کړو خو بس منډې تړلې سیوا دي نن هم ولا ورځ وروسته رالو د لاندې به تاسو کنسټرکشن وینئ تقریبا 60 فوټ ځای دی په دې کې به یو مدرسه جوړیږي غټه حال د دې سیمې چې څونه یو نیم سل ماشومان دي دلته سبق اوس هم دا کور او نیول هم دلته پکې سبق وایي دو کور دی او لاندې دا مدرسه ده نو تکلیف ډېر زیات دی نو موږ رالو دا پروګرام کوو په دې خاطر چې دا مدرسې جوړې شي څنګه تاسو قدرمن زموږ د پروګرامونو دا سلسله تاسو ګورئ دا تسلسل روان دی د لوړ دیر نه لا تعداد دا مدرسې زموږ ډېر خوږ او ډېر دروند ډېر معزز ملګري انوروان ټرست چې کوم باني دی عبدالوهاب صاحب هغې ماشاءالله ډېرې مدرسې په دې لوړ دیر کې جوړه کړې نن هم دا پروګرام په دې خاطر کوو چې دا ورته کیدو نو یوازې په وهاب صاحب هم نه ده ګرانه شي نو چې څونه مخوري خلک دا وخت ما ګوري مخیر حضرات هغو ته هم پکې خاص کوو چې دا مدرسه جوړېږي دونه نه ده تقریبا 30 بای 60 فوټ ځای دی راسې زم چې دا وشي دا جوړ شي نو دې سیمې چې څونه ماشومان دي دا د دین بزغلی دی نو دا به دلته قرآن عظیم الشان دلته ختمونه کېږي پوه شوې نو پکار ده چې ملاتړي وشي نو دننه ورځو چې کوم ماشومان یې سبق وایي د هغو سره هم خبرې اترې کوو راځئ موږ سره اوسئ د پښتنو دا وخت زه په شکولۍ مدینه آباد کې یم چې ون په نوم یادېږي دلته دا مدرسه چې کومه روانه ده عزتمندو تاسو کنسټرکشن هم کتو دا چې کومې ماشومانې دي تاسو کتی شئ وړې وړې دوی دلته سبق وایي او ډېر تکلیف کې دي یو خو دا ده چې ګرمي هم ده پوه شي د پکي هم داسې صحیح بندوبست نشته تاسو دا وخت کتی هم شئ دا ماشومانې دي او لاندې دا مدرسه جوړېږي دونه نه ده نو ډېر مخوري خلک دا وخت ما ګوري فرمان قاری صاحب څخه خبرې اترې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تورمن صاحب خیر جی تاسو ښه حالات ښه دي برابر ټیک ټاک دا راته ووایي قاري صاحب په دې مدرسه باندې کار څو مودونه راسې روان دی کار خو جي تقریبا داسې 3 میاشتې وشوې
او چې کار هم که ټایم پې کړې ده اوس د خلکو انتظار دی چې څوک مرسته راسره وکړي امداد راسره وکړي نو څوک زورور رانه چې په تا باندې سور خراب کړي چې مدرسه جوړه شوې وي یاره چې بس انتظار هم ډېر وکړو خو څوک لا فلحال نه دي راغلي داسې وینا خو خلکو کړې ده خو پته لا نه ده لګېدلې فلحال ښه دا راته ووایه چې دا ستا کور دی جی او دا مې کور دی او مخې ته زما سره برانده چې ورته وایي او نو دا ما سوچ وکړو چې مې دا زه ووهم نو دې کسانو ماشومانو به چې کوم دی نو ځای وشي دا اوس چې کوم لاندې کار روان دی کنسټرکشن کنه دا راته ووایي دا ځای ول تاسو وقف کو او دا مې وقف کړی دی دې دپاره نو څو پکې راوچت نه شي جوړ شي یاره د وسه پورې جي څوک چا لا څه دغه نه دی کړی تا سره څو ماشومان سبق ویل دلته یاره تقریبا یي به داسې سل اتیاو پورې دي ماشومان یې راځي او دا ریګولر راځي دا ریګولر راځي خو مونږ داسې چل کړی دی چې زی زموږ ته غټه مسله ده نو مونږ ته داسې ګنټه وخت ده ماشومان یې ولا شي یوه ګنټه بیا ګنټه چې هغوی چوټي شي بل ګروپ راشي داسې بیا هغه چې چوټي شي بل ګروپ راشي په دې وجې زموږ سره ځای نشته دا راته ووایه چې باد باران شي سیلۍ شي هوا شي نو تاسو ورسره بیا څه کوئ بس دغې خپلو کمرو ته یې دننه کوو بیا په کمرو کې دننه چې کوم دی نو غریبانان سبق وایي دا د کمرې خو هم کمزوري زما په خیال راساسي به دا ګوره غارونه پکې راته ښکاري او بالکل همداسې ده او کمزوري دي بالکل کمزوري دي که نه نو په دې به څونه خرچه دی دا خو دونه ځای نه دی یاره جي د شمه اوس ویشین دومره نه دی ځکه تقریبا دومره نه دی 60 بای 60 ځګی دی تقریبا اوس چې پکې کم کار روان دی ګډر چت واشي دا خپل پاکټ من نه دی وګورئ جی بالکل د دې ماشومانو چې ته 100 روپۍ او 100 روپۍ دام ترې غونډې کړي دي دې باندې جی نو دلته پرې چمون ګړې غړې بنګلې روانې دي هغو پې سور خراب نه نو بس مخې ته به خبره شي مخې ته نه راغلي او که نه خلک خو هم دومره دغه نه دی انشاءالله وبکي اخلاص به کوي او امید دی زه نورې خبرې هم کوم فرمان صاحب قاري صاحب نورې خبرې اترې هم کوم دا ماشومان یې ناست دي دا ګلالۍ تاسو کتی شئ وړې وړې په دې ځمکو ناست دي دا که چېرته سکول وي چې په اوچت بینچ به ناست دی دا وګوره قرآن عظیم الشان وایي او سپارې وایي دا وګوره څو څه قرآن مجیدونه هم دي او په ځمکه ناست دی په نور دي په ګرمۍ کې دي په تکلیف کې دي پوه شوې تاسو کتی شئ څونه تکلیف دی ډېر لوی تکلیف دی پوه شوې نو سکول چې کوم دغه دی نو ښه ښایسته پکې ورته لګېدلی په بینچ ناست دي ښه اوچت نو زه په دې ځای کې خفه شم که نه ګورئ قرآن عظیم الشان ورسره دی په لاس کې او په ځمکه ناسته ده خو موږ ډېره بخښنه غواړو فرمان صاحب موږ خبر نه وو یاره بس الله هم قدر وکړه چې تاسو له دې الله تعالی عمر درکړي ستاسو کار کې دې الله تعالی برکت واچوي چې داسې دومره راغلی زموږ د غریبۍ ځای ته او انشاءالله چې زموږ امید دی ستاسو په دې چینل سره به انشاءالله زم چې خلک خبر هم شي امداد به فرمان صاحب په ایډوانس کې مبارک ستا مدرسه وشوه ډېره مهرباني صحیح ده الله هم قدر وکړه ډېره مهرباني ستا چته هم وشو ستا مدرسه وشوه انشاءالله رنګ روغن به هم وشي انشاءالله چې بل ځله بیا راځم او دستربندي پکې ستاسو ختمونه وي نو زه به انشاءالله بیا راځم انشاءالله بالکل او زه چې ټولو ماشومان له مبارکي ورکوم چې ستاسو مدرسه وشوه ټیک ده زموږ په اواز کې ډېر لوی برکت دي او انشاءالله ستاسو مدرسه وشوه ښه په شوق به راځئ ښه ستاسو چې لاندې کوم مدرسه روان دا وشوه ستاسو نه مبارکي در کوم ښه او انشاءالله تاسو اوس په ځمکو نه کښېنئ تاسو به ښه مزیدار پکي به ورته لګېدلي لایټ به ورته لګېدلي صحیح ده په بارانه کې به هم راځئ په سیلۍ کې به هم راځئ انشاءالله بالکل نور که څه یې راته وایي روډ راغلی بس همدغه هر څه دي چې ستاسو مخې ته دي او زموږ د غټه مسله ده ځکه چې جمع راشي په هغې کې ځان ډېره غټه مسله وي او په اوړي کې ځان له غټه مسله وي تاسو دغه یې نه که نه واړه په ځمکو به دغه ناست دي انشاءالله چې دا غږ د خلکو ته ورسي او بس امداد راسره وکړي ټیک ده ډېره ډېره مهرباني ډېره ډېره شکریه عزتمندو پښتنو تاسو کتی شئ زموږ کیمرامین صاحب تاسو ته ومښته تاسو ته یې وکته په غر په سوکه په مدینه آباد 1 کې چې کومې دا ماشومان یې سبق وایي پوه شوې څنګه چې ما وویل که دا چې ته سکول وي نو ښه په اوچت بینچ په ناست وي خو دلته قرآن عظیم الشان خبره کېږي نو زه وایم چې مرستې پکار ده تعاون یې پکار دی پکار د دوی سره مونږ ودرېږو پوه شوې مونږ دا بلا بنګلې جوړه اووم او اتم او نهم لسم چت ته پسې رسو کله د دین او د الله د کور چت خبره راشي نو مونږ بیا په شا شو ماله ډېر افسوس راځي یاره پوه شوې ډېر افسوس راله راځي خو بهرحال انشاءالله آواز مې کېښودو ډېر محترم ډېر معزز عبدالوهاب صاحب په دې لوړ دیر کې ډېرې مدرسې جوړه کړلې ډېر زیات جوماتونه جوړ کړه یو خو د هغې مونږ مشکور او ممنون هم یو مونږ سره الفاظ نه چې د هغې مونږ شکریا ادا کړو په زموږ په پروګرامونو کې به تاسو ګورئ ډېر لوی لوی مدرسې جوړه کړلې ماشاءالله په کروڑو روپۍ پې ولګولې لا روانې دي نو انشاءالله دا وړه مدرسه دا به هم انشاءالله ولذیذ وشي نو دا پروګرام زه خصوصي عبدالوهاب صاحب تقدم چې کوم دا لوړ دیر اوس سره تعلق ساتي او ژوند په نوشیره کې کوي نو دا پروګرام ورته ما په دې خاطر کېښو چې دا مدرسه جوړ شي چې د دې چم چې کوم دا ماشومان دي چې دا په شوق مدرسو ته راځي زه هم چې چې دا وخت په کوم ځمکه ناست دي کیمرامین صاحب ورته ومښئ پوه شوې په دې ځمکو ناست دي زه هم چې دا د ځمکې نه
راوچت شي. ښه په ما قاري صاحب دا راته ووایه چې دلته خو ماشاءالله ماشومان هم در سره دي غټ هم در سره دي نوراني قاعدې پکې وایي ترجمې پکې حفظ پکې کوي. بالکل بالکل جی دلته ټولې شعبې دي ښه قاعدې نه والا تر ناظره حفظ تجوید ښه او د علم هم چې کوم دی دلته ترتیب شته ښه سهار نه چې کوم دی نو غټې غټې ماشومان دي هغه راځي ښه نو بس دغه کمرو کې مې سیټ اپ ولا کړی ښه چې نور مليان هم دي هغوی راځي جو کلاسونه ورسره دي ښه او نو بس موږ دا امید دی چې دا مدرسه وشي نو بیا به پکې لکه ترتیب ډېر مزدار شي که نه ښه فلحال کور دی نو کور کې نوري مسلې هم تاسو ته پته راځي ډېرې ښه اکثر پکې میلمه راشي چې میلمه راشي نو بیا دې ته دا تکلیف وي چې لکه غریبانان یې نشي راتلی که نه په هغه ورځ باندې بیا چوټي کوي او ښه قاري صاحب دا راته د خپل موبایل چې کوم واتساپ یې ستاسو یا ایزي پیسه پي که نه نو هغه راته ووایه چې خلک سره بیا رابطې کړي. ایزي پیسه اکاؤنٹ چې کوم دی نو هغه زما په دې نمبر دی 0345 316 55 66 ښه یو ځل بیا ووایه 0345 316 55 66 واتساپ او واتساپ نمبر دی 0313 95 33 333 ښه زه انشاءالله نمبر یې ځان ساته او په کار یې نور پښتانه سم ودرېږي پوه شوې دا یوازې په عبدالوهاب صاحب نه کېږي یا برسې انشاءالله ودرېږي خو ځم چې نور پښتانه سم خپل ملاتړي وکړي چې دا مدرسه ښه زر تر زره جوړ شي او دا ماشومان یې ښه مزدار سبق وي. صحیح ده انشاءالله بالکل که نور سره پړی جو تابعدار وي. مهرباني جی بس دا ډېره ده چې دا مدرسه مو وشي انشاءالله مدرسې وشوه. صحیح ده. ټیک ده ډېره ډېره مهرباني. ډېره مننه. ښه ما سبا خبرې څوک وکړي عزتمندو پښتنو څنګه تاسو پته ده مدرسې نه راوتلو چې کوم د فرمان صاحب هغه کور لاندې رالو دوی چې کوم ځای وقف کړی تقریبا 60 فوټ ځای دی 60 بای 30 دونه ځای دی جي او دا دوی وقف کړی دی د مدرسې دپاره تکلیف خو ډېر زیات دی د ماشومانو خبرې هم تاسو واورېدې هغه سچویشن هم تاسو وکتو دا ښه فرمان صاحب په ګډر دی دا جی جی بالکل دا ګډر دی ښه چت هم پرې واچوو که نه چت هم پرې واچوو ښه 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 نو کار خو بس دا خواصیت به مو رانولي دغه به هم مخکې کټایي کول غواړي خو تاسو ولیدو که نه هلته بالفرض دا موالی وی نو بیا بیخي ځای ختمېدو دا مو صرف د دې لپاره کړی ده چې یاره فلحال دا ماشومان مصروف وو نو لاس هم لنډ تنګ دي ممکن که بالفرض دغه وسم وشو نو انشاءالله چې بیا به دا خالي کوو نو دې به دا شان کټایم کېږي د دې به انشاءالله دا شان کټایي کوو څنګه دا وشو که نه جی جی بالکل ښه 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 نو څه لاګت یې څونه دی معلومات یې کړی دی یاره جي داسې تاو ښه زه خو داسې نه شم ویلی او یو زه انشاءالله وبه شي د خیره څخه او نمبر هم ځان ساته انشاءالله عبدالوهاب صاحب ته مونږ دا پروګرام کېښودو په دې غرض چې دا مدرسه جوړه شي پوه شي د دې چم چې کومې دا ماشومان دي دا به راځي نو بیا به خپل سبق د خیره سره وایي ښه دا مخامخ ځای ورسره دی جی جی بالکل دغه مخامخ ځای دی ورسره ښه دا به اخوا چلونکو اخوا به ځي تقریبا تاسو ویلي ټیک 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 نو دا پسې بیا وروسته ورانه وایي جی جی دا به بیا وروسته دغه کوو هغه بلاک دغه پورې چې کوم دی د خښتې پورې دا ځای پورې به صحیح انشاءالله نو بس ټیک ده عزتمندو پښتنو تاسو وکته دا چې کوم ځای خالي کړی دی هم څه دا ځای دی او څه دا ځای دی نو دا به هغه سره پورې رسي دا بسې هال ټایپ ځای وي تقریبا نو بیسمنټ کې به د دو برابر مدرسه وي نو زما وخت ما ډېر ستر پښتانه ګوري ډېر مخاورس خلک مې ګوري نو هغو ته پکې هم زه ګزارش وکړم چې تاسو به خپل لاس اخلاص وکړئ پوه شوې نو هغو ته به زما خصوصي خاصي چې دا د چم ماشومان دي پوه شوې که دا دلته سبق ووایي نو ډېره ښه خبره ده د قرآن عظیم شان په سکول کې ګورو که نه ښه په ښه برابر دغه کې ناست خو چې ما دو اوس وکته نو قرآن عظیم شان یې په لاس و په ځمکو ناست او په تکلیف کې و په نورو نو زه به خاص وکړم هغه ټولو پوښتنو په سکرین چې کوم نمبر چلیږي دا وخت
دا د ډېر محترم د قاری فرمان صاحب دی، نو تاسو ورسره ضرور رابطه وکړئ. همدغه نمبر د دو دی، نو فوري ورته تاسو رابطه وکړئ او خپل لاس اخلاص ورسره ضرور وکړئ. خپل قربات او رحمان ورکړي اجازت. تلوي الله فامان.